هذا حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته به دي ملائکه ویل چې انطلق مخکې ځه موږ رالو نو په یو تنور لاندې ځای کولاو یو سوړه وه لاندې ځای کولاو او پاس سر یې بند و تنګ و په دې کې چغې وې او د اور لمبه به وه چې کله به راپورته شو دا کسان به ځان سره راپورته کړه بربنډو سړی هم پکې و زنانه هم پکې وې بربنډې کله به چې لمبه راپورته شوه د تنور خولې ته بیا راپورته کړه بیرته به چې لمبه په قلار شوه دا به پکې کته بیرته ور وغورځېده پای کې چغې والې ما دې ملایکو نه تپوس وکړو د دوو کسانو نه دې تنور کې دا څوک دي هغې راته ویله چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې بدعملي کوله کم سړي بدعمله و کمې زنانه بدعمله و شهوات یې د شر نه خلاف استعمالول ته شریعت کې زنا او بدعملي وایي دا د هغې دپاره دا سزا ده دې د وجې نه کم انسان چې هغه توبه د زنا نه وباسي یا کومه ښځه بدعمله ده د هغې نه توبه نه وباسي او مړه شي په دې حالت باندې الله به دقې سزاګانې ورله ورکړي ښځې ته به روح هم ځي او دغه ځي ته به سزا هم هلته ورځي دې وجې شریعت موږ ته عفت ویلی دی عفت او نکاح موږ ته شریعت ویلی ده انسان دې راولګېږي نکاح دې او کم قوانین چې موږ ته شریعت د هغې لپاره ښودلي دا پاک قوانین دي دې وجې نه یورپي ملکونه هلته ازادي ده اوس هغې هم خپلو پوپانو ته زور یې ورکړی دی چې دغه اسلام چې کومې طریقې رایج کړي دا په خپل علاقو کې رایج کړي نکاح نظام چې شریعت ویلی د شریعت دا نظام رایج کړي دا کوم چې ازادي ده دا بنده کوي د هغې دپاره مذهبي طریقې سره کوشش کوي دعوت چلی اسلام کوم قانون ویلی دا رایج کوي بل اسلام چې کوم قانون موږ ته ویلی دا پاک قانون دی دا د پاکۍ قانون دی دا د عفت قانون دی نسب د دې سره معلومي معاشره د هغې سره پاکېږي دې د وجې نه د شریعت د معاشرې نه څوک بار ته وځي په نقصاناتو کې پرېوځي الله زموږ ستاسو د معاشرې پاکېږي لکه کم کسان چې هغه د یهودو د نسوارانو متاثره دي هغې طرف ته یې زور لګولی راشه دا وکړه دا وکړه دا وکړه په دې طریقې موږ ته سکون میلاو شي موږ ته خوشحالي میلاوه شي لیکن دا زموږ حماقت دی یهود او نصارا دې تنګ دي هغې غورځوي خپل قوانین غورځوي یاره دا قوانین په کومه طریقه موږ وغورځوو څنګه یې لرې کړو او زموږ دا کوڅه ډب دا ورپسې ور روان دي چې دا موږ څنګه راولو که هغې ورته ګټه مندلي خو تې راوله هغې ورته اوس تنګ دي پرزوده دي او تې رالګې خپل معاشرې ته راولې یاره څه طریقې باندې قانون پاس کړو راجمه شو کم قانون پاس کو کم عین پاس کو فلانو کو هلکه هغې ته هغه تنګ دي ستا په هغه قانون چې کم تا ایمان پرې راوړی دی هغه راولي تا له الله تیار در کړی ولې نه راولې خوشحالي به تا ته راشي معاشره کې به دې هر شی راشي الله زموږ ستاسو دا معاشرې پاکي که په نورو موس نه کېږي نو په خپل ځان به اوس راولو په خپل کور به اوس راولو هغې باندې به نظر ساتو د ډېرو آفتونه او مصیبتونه به هم الله بچ کوي ګوره د حدیث کې سبب بیان شو چې د دې دپاره عذاب په دې باندې سبب له دې وجې ورکوي چې بد عمله دي خو د هغې مستقر شو